څنګه کولی شو چې سکایپ کې ځان ته یو آی ډي جوړه کړو. یو اسانه طریقه تاسو ته درښکاره کومه. سکایپ کې آی ډي جوړولو طریقه دوستانو یو اسان طریقه ده. هغه دې لپاره چې ځان لپاره دا سکایپي ډاونلوډ کړې وه په تېره ویډیو کې، اوس تیار موږ سره شته دی. زه غواړم دلته دې باندې رایټ کلیک وکړم، بیا اوپن ووایم. لږ وخت غواړي دوستانو. دغه د راخلاصه شوه. دغه شیشه چې راخلاصه شي دوستانو، دلته کې دغه دوه خانې چې تاسې وړاندې دلته سکایپي آی ډي ولرئ، دغه دوه استعمالي دا دوې خانې. که تاسې آی ډي نه لرئ نو غواړئ چې ځان لپاره نوې آی ډي جوړه کړئ، نو کریټ اکاونټ په دې باندې به ماوس کلیک کړئ، انتظار وباسئ، نوې پرده چې راخلاصه شي دوستانو دغه به راته لویه کړو. دغه ده دوستانو نوې پاڼه راخلاصه شوه. دلته داسې پاڼه چې راخلاصه شي نو داسې پاڼه چې تاسې چې دلته لیکلي کریټ ان اکاونټ ساین ان، نو دا چې لیکلي تاسې کولی شئ دلته ځان لپاره سکایپي کې اکاونټ جوړ کړئ. نو راځو شروع کوو د اکاونټ جوړولو کیدو. دلته فرست نیم مانم تاسو لومړی نام به ورته ورکړم. زه خپل ځان لپاره جوړوم، ورته ورکړم محمد انور. او لاست نیم مانه تخلص یادوي، تخلص ورته ورکړم زابل. نو دلته دوستانو یور ایمیل ادرس مانه دلته غواړي تاسو ایمیل ادرس، کوم ایمیل ادرس چې تاسو لرئ هغه ورکړئ. زه ایمیل ادرس لرم هغه به ورکړم. او دلته کې ریپیټ ایمیل ادرس هم دغه ایمیل ادرس دلته هم بیا باید ولیکل شي کوم ایمیل ادرس. زه دغه را کاپي کوم دوستانو او دلته کې پیسټ کوم. دغه تکمیل شو دواړه ایمیل ادرسونه. اوس راځو ښکته دوستانو دلته کې پروفایل انفارمیشن تاسې په اړه نور معلومات غواړئ، ډیټ آف برث غواړئ، ډیټ آف برث په کوم تاریخ کې پیدا شوی دوستانو. زه ورته اصلي تاریخ نښه کوو، خیر ورته بل طرف هغه نښه کړو. نو ورته ولیکمه چې مې 15 1990 کال کې پیدا شوی. او جنس مې چې شی دی هغه خویندې ورته فیمیل لیکي، ورونه ورته میل. زه به ورته میل ولیکمه. نر کوم ملک کې اوسېږي؟ په برطانیه کې اوسېږم. تاسې چې کوم ملک کې اوسېږئ هغه مثبت انتخاب کړئ. ښارګوټی کوم ښار کې اوسېږئ؟ دوستانو زه خو خپل ښار کې اوسېږم خو ورته ولیکم لندن. لندن کې اوسېږم. ژبه ده دوستانو کومه ژبه تاسې ورته انتخابوئ هغه دلته شته دی. پښتو هم پکې شته دی، خو زه ورته انګلیسي انتخابوم ځکه چې د برطانیې ژبه انګلیسي ده. دلته کې موبایل نمبر غواړي، موبایل نمبر ورته ضرورت نشته دی، زه نه ورکوم. او دلته راځو دوستانو لیکلي how you intend to use Skype، وایي تاسې څه وجه ده چې سکایپي استعمالوئ او څه دپاره استعمالوئ چې څه خوښه مو ده. موږ غواړو چې زیاتره وخت د شخصي خبرو اترو دپاره استعمال کړو. نو د دوهمه لیکه باندې کلیک کوو. نو دا باندې مې کلیک کوو. راځو سکایپ نیم، موږ غواړو سکایپ دپاره یو نوم انتخاب کړو دوستانو. څه نوم ورته انتخاب کړو؟ زه غواړم چې خپل نوم ورته انتخاب کړم. ورزازی دوستانو ډېر اوږد نوم مې شاید لږ لاندې ورته ولیکم زازی 0 نو ولیکل چې دغه قبول کړي. که دلته کې دې زموږ باندې وړاندې بل چا جوړ کړی د دغه کار نه کوي، خو څه خیر قبول کړو چا جوړ کړی نه دی. اوس راځو دوستانو دلته پاسورډ غواړي، زه به ورته پاسورډ انتخاب کړم. تاسې خپله هم کولی شئ کوم پاسورډ تاسو خوښ یې هغه ورته انتخاب کړئ. زه ورته پاسورډ انتخاب کړم. دوستانو دلته کې ریپیټ پاسورډ دوهم ځل لپاره هم باید پاسورډ دلته ولیکلی شي. بیا هغه پاسورډ ولیکم کوم چې مې تېر کې لیکلی. راځو ښکته دوستانو دلته کې لیکلي دي ټایپ د ټیکسټ اباوټ هیر د پورتنی لیکل دلته کې ولیکئ. نو که پورتنی لیکل ډېر ګډوډ وي دوستانو تاسې نه ورباندې پوهېږئ نو بیا دغه علامه ووایئ درته بدلوي، اسانه ځای درسره ولي. دغه هم سخت دی، دغه هم نه لیدی کېږي، دغه یو ځل ویل کېږي دوستانو. دغه ولیکمه صحیح ده.
I agree continue دغه کوه هم نو زه همغږی یم تاسو پر مخ لاړ شئ دغه که کوم غلطي نه وه نو دغه پر مخ چې که غلطي وه بیا درېږي هغه غلطي راته په نښه کوي موږ به دغه ووهو چې څه کېږي دوستانو پر مخ ولاړو نو پر مخ چې لاړو دوهم کټګوري ته واوښتو دوستانو دلته کې سکایپي خو یو موبایل کمپنۍ ده نړیواله چې کله پیسې پکې واچوئ یا کریډټ پکې واچوئ تاسو تلیفون پرې کولی شئ نو د لومړی د کریډټ دپاره ده د دوهمه ده مفته ده موږ غواړو چې دوهم به ځان دپاره انتخاب کړو چې موږ ورباندې وغږېږو نو دلته یې لیکلي نو تhank I'd like to start using Skype زه غواړم چې یوازې سکایپ استعمال کړم نو دغه باندې کلیک وکړو دوهمه او بیا به کانټینیو وکړو معنا دوام ورکړو سمې کړئ دوام ورکړو دلته دریمه پاڼه راپاڅېږي دریمه پاڼه کې لیکلي دي چې اوس تاسې ډایرکټ سکایپي خلاصوئ او که غواړئ چې سکایپي ته داخل شئ موږ غواړو چې سکایپي ته داخل شو نو دغه باندې کلیک کوو دوستانو دغه باندې چې کلیک کوو نو دغه ده موږ آی ډي جوړه کړې ده ډایرکټ به خپل نوم او خپل ادرس داخل کړو سکایپي ته او بیا موږ استعمالولی شو په دغه کلیک کوو دغه ده دوستانو موږ وکولی شو چې سکایپي ادرس جوړ کړو اوس دغه ښکته وړو راځو سکایپي ته دوستانو دغه سکایپي ده دلته کې به ولیکو چې کوم نوم تاسو سکایپي نوم ورکړی و هغه ولیکئ ما خو ورکړی و راځئ 00 او پاسورډ مې ورته ورکړی و ټکی غواړم چې وګورم چې داخلېږي که نه دوستانو صحیح کار کوي که نه کوي که صحیح کار وکړو آی ډي صحیح جوړه شوې ده که صحیح کار یې ونه کړو بیا غلطه شوې دوستانو داخل شوه جوړه شوې ده په دغه پاڼه راپاسه شوه دلته تکمیل شوی نه ده سکایپي موږ غواړو چې کانټینیو ته ووهو دوستانو دلته کې عکس ورته اخلئ یا ویډیو کال غواړئ څرنګه کوئ همغه ورته کانټینیو بیا هم ووهو دوستانو دلته کې وایي تاسې عکس انتخابوئ موږ ورته وایو چې وروسته داخلوو صحیح ده اډ لیټر وروسته ورته غواړو او دغسې پاڼه راخلاصېږي سټارټ یوزینګ سکایپي تاسې غواړئ چې سکایپي استعمال کړئ موږ غواړو چې سکایپي استعمال کړو دغه باندې کلیک کوو دغه علامه سټارټ یوزینګ سکایپ دې باندې چې کلیک کوو دغه ده دوستانو سکایپي اکاونټ جوړ شو کله چې سکایپي اکاونټ جوړ شو ما پاس نوم چې ده محمد انور کاکړی ده او د سکایپي نوم مې چې ده هغه زازی 00 شو چې هغه د پاس کې معلومېږي دغه د سکایپي د جوړولو طریقه دوستانو او بیا بله ویډیو کې زه غواړم چې سکایپي کې دننه څرګنده اجرات وکړو خلک سره کومات کړو چاته زنګ سره کوم وهو انځور سره کومات بدل کړو دغه به وروسته کوو انشاءالله نو اوس خدای سپارم دوستانو هیله ده چې تاسو خوښ شوي وي که څه ستونزه وي د هغې بخښنه غواړم او تر راتلونکي پورې خدای سپارم ژوندي اوسئ ټول پښتانه